دو چیزونو سره په کور کې برکت راځي. عمر رضی الله عنه به فرمایل زه حیران یم هغه کس ته چې دې مالداري غواړي او مالداري د نکاح نه علاوه په بل څه کې تلاش کوي، دا زما په سمجھ کې نه راځي. نکاح سره مالداري راځي. التمسوا الرزق فی النکاح، رزق په نکاح کې تلاش کوي. تزوجوا النساء فإنهن یأتین بالمال، تاسو د ښځو سره نکاحګانې کوئ، دا کمې ناویانې چې ستاسو کور ته راځي دا ځان سره مال راکاږي، رزق راکاږي. نکاح سره برکت راځي، نکاح سره مالداري راځي. التزوج هو الحج الاکبر، چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب یې وشو. زمونږ ستاسو ایمان دادی او دا د قرآن وینا ده وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله فرمایي ستاسو رزق د اسمان نه دی. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین، نصیب او قسمت او مقدر به درته ضرور ملاویږي اگر که د دو غرونو لاندې ولی نی. موسی علیہ السلام ته الله فرمایل دا کانی پامسه هوا، کانی چې و مات شو دریم روات، دا دریم پامسه هوا مات شو دریم روات، دا دریم پامسه هوا چې مات شو پاغي کې یو چنجیر وخت په کې شنه پانه ده او چنجیر سبحان من یرانی ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني. ډیر پاک دی غزاد چې زور تخکارم، आवाज می اوري، کور می پیژني او مال دلته رزق راکې زم تیر نیم. چې دریو کانو کې دنه چنجیر شنه پانه ورکی مو طالب الله رزق نه راکې. الله زموږ رازق دی. پلار زویله واده نه کی، دا واده ولې نه کی؟ بے روزګار دی، روډ ماستر دی. شریعت وی دی روډ ماستر له واده وکا، دی بے روزګار له واده وکا، دی قرضداري له واده وکا. الله به رزق کی برکت پیدا کی، الله به مالدار کی او به چې بچی پیدا کی. څومره چې بچی زیاتیږي دومره به رزق کی برکت زیاتیږي. بیت الله سبیان فیه لا برکت فیه، حدیث کے راضی کور کی معصومان نی، کور کی برکت نی. لیس له ولد انقطع اسمه، د کم پلار چې اولاد دي د دې پلار نوم به ختمي. د کم پلار چې اولاد دي مرد نه پسې څوک نوم لي، نوم خو پرېږده قبر هم د خلکو نه هېر شي. دا خو چې ستا بچي شته نو تا خلک یادوي دا ماشومان څوک دي، دا د پلانکي ماما زامن دي، الله دې وبخي. ستا نوم چې خلک لي تا ته به دعا کوي. دا ماشومان څوک دي، دا د پلانکي بابا نوسي دي او دا بچي به دې څومره منځونه او تلاوتونه کوي او ذکر اذکار به کوي، دعاګانې به کوي. دا ټول تا پسې در روان دي. دا اولاد ستا دپاره صدقه جاریه ده او چې څومره بچي کور کې زیات دي دومره رزق کې برکت زیات دي. بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، چھوٹا خاندان زندگی آسان، تو ورتوے بڑا خاندان اللہ روزی رسان. او بچے دو دو اچھے، ډیر بچی ډیر برکت. بچوں سره کور کی برکت راځي، واده سره برکت راځي، نکاح سره برکت راځي. مسکین مسکین رجل لیس له امرأة وان کان غنیا، یو سړی ډیر مالدار دی، د کلی خان دی، نواب دی، د زر جربه جیداد مالک دی، بلکې د ملک صدر وزیر اعظم دی، د صوبې گورنر دی، وزیر اعلی دی، خو د دې نکاح نشته، ښځه نشته، وایي دته به مالدار نه وایي، دا فقیر دی، دا مسکین دی. ومسکینة مسکینة امرأة لیس لها زوج، یو ښځه ډیره مالداره ده، د دنیا هر نعمت هر خوشحالي شته، نکاح نشته، وایي دې ته مالداره مه وایي، دا فقیره ده، دا مسکینه ده. نکاح دا مالداری راولي. سعیک الی المسجد و انصرافک الی اهلک فی الاجر سواء، ستا مسجد ته تلل او راتلل په ثواب کې برابر دي، په شرط د دې کې ستا نکاح شته او ستا واده شته او ستا ښځه شته. مسجد ته چې موږ راځو موږ ته څومره ثواب میلاویږي. کور د چارهدامو کور روان شوي، فاجره کاجر الحاج المحرم، لکه تا چې احرام تړلی دی بیت الله شریف ته رواني، قدم علی نیکی ملاویږي، ګناه معاف کیږي، جنت کی درجه بلندیږي.
مسجد ته راورسېدي مونځ دې وکړو د هغې خپل ثواب دی بیان ته کېناستې د خپل ثواب دی تلاوت دې وکړو د هغې خپل ثواب دی ذکر دې وکړو د هغې خپل ثواب دی خو د دې پیزار د ځای نه واپس روان شوې ووتې کور ته ځې نو واپسۍ کې درته اجر میلاویږي نو تاسو کې به دوه قسمه خلک دي یو هغه خلک چې د هغوی نکاح شته ښځه شته بچي شته دوی چې واپس کور ته رواني واپسۍ کې هم چې قدم علي نیکي میلاویږي ګناه معاف کېږي جنت کې درجه بلندېږي ځکه نکاح عبادت دی نکاح د الله حکم دی نکاح د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت عمل دی دوی ته واپسۍ کې مجر میلاوي او چې دا چا نکاح نه ده کړې نو راتلو کې دوی ته اجر میلاو شو د مونځ اجر میلاو شو او د تلاوت اجر هم میلاو شو د بیان اجر هم میلاو شو خو د دې ځای نه چې اوس واپس روان شي نو واپسۍ کې دا تشو کې روان فهیم الله چې دې ځای نه وځي نو دته واپسۍ کې اجر نه میلاوي دا ستاسو شب قدر پلین پوسټ دی د یو اړخ نه ورته سورلۍ میلاو شوې او د بل اړخ نه دې تشو کې دا ډۍ نه راووته نو دا ناواده کړي چې د مسجد نه واپس کور ته ځي دوی ته اجر نه میلاویږي او واده کړي چې دوی ته د دواړو طرفونو اجر میلاویږي دا د نکاح برکت دی چا نکاح وکړه د حج برابر ثواب یې وشو او چا نکاح وکړه دته په یو مونځ د دوه اتیا مونځونو ثواب میلاویږي دا د نکاح برکت دی حدیث کې راځي اربعه من سنن المرسلین سلور اعمال د ټولو پیغمبرانو مستقل سنت اعمال دي الحیا والنکاح والتعطر والسواک ټولو پیغمبرانو کې حیا وا ټولو پیغمبرانو نکاح کړی دا ټولو پیغمبرانو خوشبو استعمال کړی دا او ټولو پیغمبرانو مسواک استعمال کړی